د افغانستان سیمې او د نړۍ تازه او مهم خبرونه له موږ څخه په لنډو کې واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. ستړي مه شئ. کابل په پلازمینه کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د سختې واورې د وریدو له امله لارې بندې شوي دي او د کابل هوایي ډګر ځینې پروازونه هم ځنډېدلي دي. مخابراتو وزارت د یاد وزارت له لوري په خپره شوي خبرپاڼه کې ویل شوي نارت ټیلیکام، افغان ټیلیکام او راه نیټ درې شرکتونه د یو تازه تړون له مخې د افغانستان انټرنیټ تبادلې له ملي مرکز یا NIXA سره وتړل شول او دغه تړون له مخې به یاد شرکتونه هیوادوالو ته په کمه بیه او لوړ کیفیت انټرنیټي خدماتونه وړاندې کړي. پاکستان سفارت کابل کې د پاکستان سفارت اعلان کړی چې پاکستان ته د درملنې په موخه تلونکو ناروغانو ته د ویزې د ورکړې په برخه کې اسانتیاوې راوستي دي. د پاکستان د سفارت له لوري په خپره شوي خبرپاڼه کې راغلي چې له دې وروسته ناروغان اړ نه دي د پاکستان سفارت ته ورشي، بلکې یوازې پایواز کولی شي د ناروغ د اسنادو په وروړلو سره ویزه ترلاسه کړي. کابل د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې کابل ښار ته نږدې 15 هغه کارخانې د خښتو بټۍ او د ریګریشنونو یې تړلي دي چې دغه ښار د هوا په ککړتیا کې ډیر ښکیل و. ټرمپ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که د عراق حکومت له خپل هیواد امریکایي ځواکونه وباسي، واشنګټن به سخت بندیزونه پرې ولګوي. ډونالډ ټرمپ خبریالانو ته وویل امریکا عراق کې ډیره ځانګړې او ګرانبیه اډه جوړه کړې چې تر میلیارډونو ډالر لګښت پرې شوی ده. موږ عراق نه پرېږدو مګر په دې شرط چې د دې اډې لګښت راکړي. جان بس په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان بس وایي افغانان دي یو موټی شي او د افغانستان د شخړې د سیاسي حل هڅه دي وکړي. ولسي جرګه د ولسي جرګې رئیس ادعا کوي چې په افغانستان کې د سوداګرۍ کچه 90 سلنه کمه شوې ده او هر کله چې د سوداګرۍ نازدانه وزیر په افغانستان کې وي جرګې ته دې راوبلل شي. شکایاتو کمیسیون د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي دوی د شکایتونو څېړنه په ټاکلې نیټه بشپړه کوي. دغه کمیسیون غړو تېره ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې د دولت ساز او همپالنې ټاکنیزو ډلو زرګونه شکایتونه معتبر ګڼل شوي دي او ټولو ته به رسیدګي وشي. خوست د کارخانو مالکان وایي افغان حکومت د په شخصي څانګه کې د پانګونې پراخه په موخه ورته ځمکه او برېښنا ورکړي. دوی وایي په ولایت کې شاوخوا 120 وړې او د منځنۍ سطحې کارخانې دي چې زرګونه کسان پکې کار کوي. دوی وایي که اسانتیاوې ولري شاوخوا 100,000 کسانو ته د کار موقع برابرولی شي. ایران د ګواښونو په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په خپل غبرګون کې ویلي امریکا شته چې امریکا د ایران ځینې مذهبي مشران هم په نښه کړي دي. هغه له اسوسییټډ پریس اژانس سره په تازه مرکه کې ویلي که چیرته ایران د سلیماني د وژلو غبرګون کې پر نظامی اقدام لاس پورې کړ نو امریکایي ځواکونه به د مذهبي مشران په نښه کړي. عبدالله د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله وایي امنیتي ادارې د کابل امنیت ته جدي پام وکړي. عبدالله وروسته له هغې کابل د امنیت او خوندیتوب خبره کوي چې په دې وروستیو په کابل ښار کې د ناامنیو او وژنو پیښې ډېرې شوې او د ډېرو په اند کابل یې د وحشتونو ښار بدل کړی دی. ولسي جرګه نمایندګانو مجلس رئیس مجلس داخلي امنیت کمیسیون ته دنده وسپارله ترڅو پلازمینې په سطحه جنایي جرمونو ډېرېدو په اړه د کابل امنیه قومندان د ځواب ویلو لپاره دا کمیسیون ته راوغواړي. کوټه د جنوري پر 5 په کوټه کې د افغان کډوالو لپاره له احمد شاه بابا علي لیسې څخه د زده کوونکو د فراغت غونډه وشوه چې ورته افغان کونسل جنرال وحید الله مومن هم ورغلی و. سږکال له لیسې څخه 53 نجونه او هلکان فارغ شول. زده کوونکي وایي دا ښوونځی کې د کتابونو د نه لرلو ترڅنګ له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. اروزګان او زابل ولایتونو کې د ورښتونو پر مهال د کورونو د چتونو لوېدو له امله 3 کسان مړه او 8 نور ټپیان شوي دي. پنجشیر د کلیو پر اختیار رئیس محمد نعیم دستگیر د کابل په کراکان ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې مړ شو او په موټر کې ورسره 3 نور سپاره کسان ټپیان شوي دي. ملګري ملتونه
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مرستیال توبی لارنس د ولسمشرۍ ټاکنو دوهم پړاو ته د تلو خبر ورکړ. لارنس سره په مرکه کې ویلي چې د شکایتونو تر څېړنو وروسته ښایي په لومړي پړاو ټاکنو کې هیڅ کوم نومان ګټونکی نشي. د لارنس په وینا دوی د ولسمشرۍ دوهم پړاو ټاکنو لپاره په تیاریو بوخت دي. هلمند په هلمند ولایت کې یو سوداګر په شخصي لګښت بېوزلو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی دی. دا سوداګر وایي په دې ښوونځي کې به هغه ماشومان چې بې سرپرسته دي په وړیا ډول روزل کیږي او دی به یې ټول لګښت ورکوي. دا ښوونځی د هلمند ولایت په لښکرګاه ښار کې د عمرې په نوم جوړ شوی دی. قادر فروغ د افغانستان سینما مشهوره فلمي څیره قادر فروغ تېره شپه 15 جنوري د زړه ناروغۍ له امله په ترکیه کې ومړ. نوموړی په کابل کې زیږېدلی او په 93 کال عمر یې درلود. ښاغلی فروغ له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې په بېلابېلو کورنیو بهرنیو فلمونو او تیاتر کې رول لوبولی و. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو خبرونو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په خدای سپارم.